دا په کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم نړیوال ملي نندارتون دی. د افغانستان تر خوا پکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. د دې ځای د ګډونوالو په خبره خوښ دي چې دغه ډول نندارتونونه ورته اسلامي امارت برابر کړي دي. دوی وایي دغه ډول نندارتونونو سره به په کاروبار باندې اغیز مثبت وي او له حکومت غواړي چې له دې سره ترخوا په نورو برخو کې هم د دوی د کاروبار لپاره دې ته ورته بازار موندنه وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې په نوښت جوړ شوی دغه نندارتون چې تېره ورځ پیل شوی، پکې د ازبکستان، ایران، چین او یو شمېر نورو هیوادونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. ګډونوالي وایي خوښ دي چې په داسې نړیوال نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. په خبره یې د سیمې هیوادونو څخه راغلو کسانو یې تولیدات لیدلي او تمه لري چې هلته به هم پیرودونکي پیدا کړي. تاسو نږدې نه ګورئ، موږ 4 نفر خپل مسؤلین د دې غرفې چې وو، دا خلکو ته اعلان معلومات او د هغو ته د تیلو په عرضه کې مصروف یو، یعنې موږ په زیاته اندازه چې موږ دلته پروشات لرو. پرون د ازبکستان نه ډېر هغه راغلي وو، هغو ته موږ تیل ورکړه. همدارنګه د ایران والا هم د بعضې ورونه راغلي وو، یو څه سمپل یې موږ نه واخیستې چې هغوی چې دا موږ هلته غواړو تاسو دا تیل وګورئ چې په کومه اندازه باندې کې کیفیت لري او دې نه استفاده وکړو. د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ښځو هم په پراخه کچه خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. هما رجبي خوښه ده چې په کور دننه تولیداتو ته نړیوال نندارتون جوړ شوی دی. د دې پر وینا له دې لارې کولی شي خپلو تولیداتو ته پیرودونکي پیدا کړي. وایي د خوښۍ احساس کوي چې حکومت ورته دننه په هیواد کې دا ډول زمینه برابره کړې ده. و اگر احساس خود را در مورد برگزاری چنین نمایشگاه ها بگویم، بسیار قشنگ و خاص خواهد بود که چنین نمایشگاه ها باز هم برگزار شود. یک فرصت شغلی برای بانوان و یک فرصت تبلیغاتی برای متشبث های زن می باشه و بسیار احساس خوشحالی داریم که چنین نمایشگاه های شرکت میکنه و تولیدات ما و محصولات ما برای فروششان بسیار یک پوینت مثبت و یک نکته مثبت را ارائه میکنه. خب در کل در اوایل کار هستیم، یعنی دور اول نمایشگاه هست که ما شرکت میکنیم، ولی از تجربیات همکاران ما که دیدیم فکر میکنم که یک نتیجه بسیار مثبت را از برگزاری، یعنی خب نمایشگاه در کل برای تبلیغات و نمایش گذاشتن محصولات ما هست و مشتریای ما بعد از اتمام نمایشگاه ها زیاد میشه و همچنان سفارشات بیشتری می داشته باشیم. دلته د افغانستان د داخلي تولیداتو ترخوا د هیواد قیمتي ډبرې هم د خرڅلاو او لیدو لپاره ایښودل شوي دي. ورته مهال هغوی چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې خوښ دي او وایي دلته یې د هیواد داسې تولیدات ولیدل چې وړاندې یې نه وو لیدلي او نه هم ترې خبر وو. د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې د پیرودونکو له ډلې ځینې ښځې هم دي. دوی دا ډول فعالیتونه د هیواد داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې ترخوا هغو ښځو لپاره هم مهم بولي چې په کور دننه تولیدات کوي. زما په نظر دا ډیر زیات مؤثر ده او په دې بهانه دوی کولی شي چې خپل وطني تولیدات نندارې ته وړاندې کړي او د دې طریق څخه هغه خلک چې ډیر زیات خپل د وطني اجناسو په اړه اطلاع نه لري او خبر نه دي، د دې طریق څخه کولی شي چې خبر سي او د دوی تولیدات زیاتر فروش او خرڅلاو ته چمتو شي. افغانستان تولیدات په خصوص د نیمروز ولایت څخه چې دوی په اصطلاح دوی هغه شیان په کور کې جوړ کړي وو، لکه مربا، لکه اچار یا هم لاسي صنایع لکه ګنډونه، کالیګان او په اصطلاح غاړګیانې، لاسبندونه، هغه شیان وو چې د دې طریق څخه دوی کولی شي د ولایتو څخه کابل ته راشي او دا شیان نندارې ته کېږدي. او ما نن ډېر نوي شیان ولیدل او دې طریق څخه کېدای شي چې مېرمنې خپل شیان نندارې ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون به 7 ورځې دوام وکړي او ګډونوالي هیله لري چې تولیداتو ته به یې په سیمه ییزه کچه هم پیرودونکي پیدا شي. عبدالله وصال، موج نیوز، کابل.